له بي بي سي رادیو سره د محمد اشرف غني مرکه وایي په کابل کې زما پاتې کېدو هیڅ ستونزه نه حلوله. حمدالله محب ډیر زیات ویرېدلی و او راته یې ویل چې که پاتې کېږو نو د ارګ ساتونکي هم وژل کېږي. طالبان کابل ته ننوتلي دي. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني وایي په پلان کې و چې دای د اګست په 15مه خوست ته ولاړ شم، خو امنیت راته وویل چې خوست او جلال آباد هم د طالبانو په لاس سقوط شول. زه تر اخره نه پوهېدم چې چیرته ځو. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب او د ولسمشر د امنیت ساتونکي ځواک مشر راته راغلل او ویل چې طالبان کابل ته ننوتلي او زموږ پاتې کېدل به د وینې تویېدنې سبب شي. حتی دا هم راته وویل شول چې د ارګ ساتونکی ځواک نور موږ نشي ساتلی. د یادونه ده چې حمدالله محب څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې افغان ځواکونه نور نه جنګېدل، نو ځکه یې د طالبانو په لاس د یوه بل ولسمشر د وژنې مخنیوي لپاره یې ولسمشر غني ته مشوره ورکړه چې زر ووځي او هغه ان د یاداښت کتابچه د ځان سره روان اخیستل شوه. په یو بل خبر کې بیا ویل کېږي پخواني ولسمشر اشرف غني له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي چې حمدالله محب او د ولسمشرۍ ماڼۍ ځانګړي قطعې رئیس ورته راغلل او ویل چې پی پی ایس له منځه تللی او که مقاومت وشي ټول وژل کېږي. هغه د دې مرکې په یوه برخه کې دا هم ویلي چې که په کابل کې پاتې وای هیڅ بدلون به نه وای راغلی. اشرف غني زیاته کړې له هیواد څخه د وتلو پرېکړه ناڅاپي وه، ما فکر نه کوه چې زه به له هیواد وځم. د نیوز پریس چینل لیدونکو د محمد اشرف غني د مرکې دغه یو څو خبرې چې په مهمو سایټونو کې خپاره شوې موږ تاسو ته وړاندې کړې او که په دې مرکې په اړه چې کله خپرېږي او بشپړ خبرې چې په کومو ټکو دی غږېدلی دی چې معلومات راشي موږ به یې له تاسو سره شریک کړو. د اوس لپاره دغه یو څو خبرې وې چې محمد اشرف غني په خپله مرکه کې کړې وې چې د پلان و چې د اګست په 15مه خوست او یا هم جلال آباد ته ولاړ شي، خو دته ویل شوي و چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي دي. او بله خبره دا هم کړې وه چې دته حمدالله محب او همدارنګه د پی پی ایس مشر دوی ته راغلي و چې د ارګ ساتونکي ځواک موږ نشي ساتلی او دی وایي چې که زه چېرته پاتې وای په وطن کې د وینه به تویه شوې وای او د دې تر څنګ د وتلو پرېکړه دی وایي چې زما په فکر کې نه وه چې زه به له هېواده وځم، خو دغه ناڅاپي پرېکړه وه. نو درنو لیدونکو که په دې اړه نور معلومات راغلل موږ به یې له تاسو سره شریک کړو. تر اوسه لپاره تاسو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.